له مای میاشتې وروسته د امریکایي سرتیرو ایستل د دوحې تړون ښکاره نقض دی. روسیې د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایډن پر وروستۍ پریکړه غبرګون ښودلی او له مای میاشتې وروسته د سرتیرو ځنډې د دوحې تړون ښکاره نقض بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دوحې له هوکړې سره سم باید تر مای میاشتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې امریکایي ځواکونه په سپټمبر کې له افغانستانه وځي له هوکړې ښکاره سرغړونه ده. د روسیې بهرنیو چارو وزارت همداراز اندېښنه ښودلې او وړاندوینه یې کړې چې ښایي د مای میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې د بهرنیو او داخلي ځواکونو په میزځایونو بریدونه شدید او مرګ ژوبله لوړه شي. روسیې تر دې وړاندې هم په ښکېلو لوریو او خاصتا امریکایي جهاد غږ کړی و چې ځواکونه باید د مای تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه وباسي او د دوحې هوکړې تطبیق ته لاره پرانیزي. روسیه له هغه وروسته یاد غبرګون ښیي چې تېره شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو وروستۍ نیټه د روان کال د سپټمبر میاشتې 11 نیټه اعلان کړه، هغه چې د دوحې تړون نقض بلل کیږي.